سلامونه ملګرو. نن د پښتو سټیج ډانسري او ډراما اداکارې نیلم ګل یوه بله تازه غلطه ویډیو راغلی ده چې په هغه ویډیو کې هغه کارونه کړي دي چې بالکل د ویلو نه دي او په دغه کار سره د ټولو پښتنو څخه جامې ایستلې دي. ملګرو همدا ویډیو در سره شریک کوم، له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د ډانسرې نیلم ګل مکمله ویډیو در سره شریکوم، تاسو یې پخپله وګورئ او بیا وروسته سوچ پې وکړئ چې نن سبا دغه پښتنې ټیک ټاکر او ډانسرې د 500 روپو لپاره کوم کارونه کوي. ملګرو نیلم ګل په دغه تازه ویډیو کې له ټولو پښتنو څخه مکملې جامې ایستلې دي او هر څوک چې ګوري دوی به دا فکر کوي چې نن سبا پښتانه کوم حد ته رسېدلی دي او دا فکر به کوي چې ټول پښتانه د همدې ډمې په شان دي. ملګرو دغه ډمې نیلم ګل دغه ویډیو چې موږ وکتله نو یقین وکړئ چې زموږ د وجود ویښته ودرېدو. په دغه ویډیو کې ډېره زیاته تباهي کړې ده او فل ځان یې بربنډ کړی ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې اول یو هلک راشي له دې سره د همدې معاملې ریټ وکړي، بیا له هغه هلک څخه پیسې واخلي، بیا ورسره یو کمرې ته ننوځي. اوس دا معلومه نه ده چې د دوی دغه ویډیو چا جوړه کړې ده او څنګه جوړه شوې ده، خو دغه ویډیو اوس موږ ته لاسته راغلې ده. په همدغه ویډیو کې فل ځان بربنډ کړی دی او له همدغه هلک سره همدا 2 نمبر کار کوي. ملګرو دا نیلم ګل دغه ویډیو ما 2 ځلې دلته په خپل چینل باندې اپلوډ کړه، خو چونکې دا پوره بربنډه او لوسه ده نو یوټیوب داسې ویډیوګانې نه پرېږدي چې کله به ما اپلوډ کړه نو یوټیوب به واپس ډیلیټ کړه. خو که کوم ملګري غواړي چې د ثبوت لپاره همدا ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به د نیلم ګل پوره حقیقت او همدغه ویډیو له تاسو سره شریکه کړو. تاسو یې پخپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې دا نن سبا زموږ او ستاسو پښتانه څومره پس پاته شوي دي او دا 500 روپو لپاره تر کومه حده پورې ځي. نو ملګرو که غواړئ چې همدا مکمله ویډیو وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته خالي او میسیج وکړئ، موږ به همدا پوره ویډیو تاسو ته درولېږو.